په دې روډ باندې دا ګاډي را روان دي، دا ټرک لوډ ګاډي دي او په دې کې دا تروړې پرتې دي. پته نه لګي چې دا اوس د څه تروړې دي که نه، څه بورې غوندې دي. دا د دې نه رالویږي او شاته ورپسې دا موټر والا را روان دی. نو دا موټر والا چې کومه دی د دې نه ریکارډینګ کوي. نو دا اوس غلطي د چا ده؟ معمولي غلطي ده او د دې نه غټه لانجه سازه شوې ده. نو په مکمل ویډیو باندې پیومه، دا ویډیو را سره لږه وګورئ، بیا د هغې نه بعد په یو دوه درې خبرې کوو. قدرمندو ویډیو مو کتله، د دغه لوډ ګاډي نه دغه بورې رالوېدې. کو چېرته د موټر والا د ریکارډینګ په ځای باندې دا ګاډي لږ شان تیز کړي او د ګاډي والا ته ووي چې لږ ودرېږه، دا بورې د نه لوېږي. نو هغه به ولاړ و، هغه به دغه خپلو بورې چې کومه وي چې د هر څه بورې دي د دې به حفاظت کړی و، دا به یې ټیک کړی وي. نو دا ترې ولوېدې د ګاډي والا د غلطۍ د لاسه، چې کوم دا موټر والا د دې د غلطۍ د لاسه ترې دغه بورې ولوېدې. اوس دقه مسلمان رور ته هم نقصان شو، خواري به پرې کوي، ټیم یې پرې خراب شو. که بل څوک داسې را رواني او هغه سره مریض یي، امبولینس یي، مطلب هغه ته هم نقصان شو، ځکه چې دلته به دا روډ بند شي چې دا بورې مورې او دا شیونه ولوېدل، نو هغه ته هم نقصان شو. بل چې کوم عملو والا راځي او هغه دا روډ صفا کوي او دا شین اوچتوي، هغوی ته هم نقصان شو. نو د دې ګاډي والا په معمولي شان غلطۍ باندې، دا چا چې ریکارډینګ کو په معمولي غلطۍ باندې غټ نقصان را پیښ شو. نو خبره مې دا کوله چې نن سبا همدقه رنګې حادثې وشي. د ویډیو مقصد دا دی چې دقه رنګې څه حادثه وشي، یا اکثر په موټرسایکل څوک درز وخوري یا چېرته څه بله حادثه وشي، خلک د هغوی د اوچتولو په ځای زر موبایل راوالي او د هغه نه به ریکارډینګ شروع کړي، ریکارډینګ ترې کوي. که داسې څوک اوبوري سیند ته لوېدلي، نو هغه به تا ته وایي لاس راکړه او اوبه مې وړي، نو دوی به زر لس اته کسان به وي، د هغوی د اوچتولو په ځای به موبایل راوالي او ریکارډینګ به شروع کړي. که یو ځای کې چېرته جنګ لګېدلی وي، جنګ او خلک جنګونه کوي، نو د خلاصي په ځای نن زما مسلمان رور څه کوي، ورمنډه کې زر موبایل راوالي او ریکارډینګ یې شروع کړي. نو د ویډیو مقصد دا دی چې مسلماني ده، انسانیت پکار دی. زما په ویډیو باندې خفه کېږئ مه، دا ویډیو شیر کړئ چې نورو خلکو ته م ورورسي او عبرت دې والي چې زمونږ په معمولي شان غلطۍ باندې دومره غټ نقصان کېږي. نو زما وروره داسې مه کوئ. انسانیت یو دوه ورځې زندګي ده، په خوشحالو باندې تېره کړئ، په خنداګانو باندې تېره کړئ، د یو بل مرسته او امداد وکړئ. په دنیا کې دا شي نه کېږي. بعد چې قبر ته سړی لاړ شي، بیا خوی سم نشته، هلته ځان له ځاني ده، بس یوازې به پروت دی، نور به څوک هم نه. ویډیو د ثواب په نیت شیر کړئ. په لوی الله م سپارم، د الله په امان.